السلام علیکم درنو دوستانو. نن سبا د تعویز په بانه باندې یا د تعویز په ذریعہ باندې اکثره مولایان په کومه طریقه باندې هلکانو ته تعویزونه کوي یا ښځو ته تعویزونه کوي چې هغوی خپلو یارانو سره خپلو معشوقو سره یارانې جوړوي. دغه ټول تفصیل در سره شریکوم، دغه ټول معلومات او طریقې هم تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې هغه کومې لارې چارې دي چې خلک په دغه تعویز باندې خپل محبوب راضي کولی شي. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سبا دا یو ټرند جوړ شوی دی، یو مشهورتیا هم د دې سیس شروع ده په مختلفو چینلو باندې. دا مشهورتیا هم کیږي چې مختلف قسم جعلي پیران راوتلي دي، عاملان راوتلي دي. هغوی د پیسو په ذریعہ باندې یعنی د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته تعویزونه کوي او هغوی ته دم درها کوي او وایي چې په دې طریقه باندې بس تاسو محبوب ستاسو شي، یعنی ستاسو خپل بشي. نو دغه خبرې څومره حقیقت لري دا ټول تفصیل به تاسو نن په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، لومړی خبره خدا ده چې بالکل په دې کې شک نشته چې جادو حق دی او جادو کیږي په انسان باندې د جادو اثرات څرګندېدلی شي. خو بیا بدبخته هغه خلک دي چې هغوی په انسانانو باندې جادو کوي، یعنی په خپلو خپلوانو باندې جادو کوي. خو بل قسم جادو داسې هم وي چې هغه خلک په خپله معشوقه باندې کوي یا په خپل اشنا باندې کوي. نو د دې لپاره نن سبا په هره کوڅه کې مختلف قسم پیران ناست دي، هغوی تعویزونه کوي او د دغه تعویزونو په مرسته باندې خلکو ته دا شنه باغونه ورښیي چې ګینې ستاسو محبوب ستاسو په خپو کې وي. نو قدرمنو، داسې هېڅ خبره نشته. کوم خلک چې دا کارونه کوي مسلسل او مطلق دروغ وایي. هیڅکله هم داسې ممکن نه ده چې یو څوک د خپل محبوب د تعویز په ذریعه راضي کړي. که داسې ونه اوس به هر چا د باچایانو په لورګانو باندې تعویزونه کول او په مالداره خلکو به یې تعویزونه کول، هغوی سره به یې خپلې رشتې جوړې کړې وي. نه، داسې خبره هیڅکله هم نشته. ډېر زیات احتیاط وکړئ او د داسې فراډیانو خلکو نه، د داسې فراډیانو مولیانو نه او د فراډیانو خلکو نه ځانونه وساتئ. امید لرم چې زما د ویډیو په مقصد باندې به تاسو پوه شوي. ډېره مننه مو کوم. خوشحاله